بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې ویډیو کې زه تاسو ته د 5 خوبونو تعبیر کوم. مهم خوبونه دي. دا ټول خوبونه چې دي دا په ژوند کې د یو چا هغه ژوند حالت ښیي. زمونږ روح څه ده، دا د شپې څه کله موږ ویده کیږو یا د ورځې ویده کیږو، د الله تعالی په حکم سره نو زمونږ د روح یو جز هغه جګیږي. الله تعالی وایي چې د روح اخلمه ځان ته یې راواړمه او دا روح سل د بره ځي. نو په دې لاره کې کوشش کوي څه کم تقدیر مقدرات دي د ملایکې کوم مقرر دي هغه تقدیرات مقدرات به انسان ته لیکي او عملي کوي. د روح کوشش کوي څه کم مسایلو کې د انسان مصروف ده ورځنی ژوند کې د اهداف وي، د ارزوګانې وي، د هیلې وي، هغه کې کوشش کوي چې د یو څه ورته پیدا کړي، یو څه واوري د ملایکو نه، یو څه وګوري، دته لږ اطمینان ورکړي، کیدای شي هغه ډېر ښه هیلې ولري، ډېر ښه ارمانونه ولري، ډېر ښه ارادې ولري. نو ځکه دا زموږ روح هغه د الله تعالی لخوا ده. نو کوشش کوي چې موږ سره همکاري وکړي په دې کې. په دغه صورت کې داسې کوم شی وګوري نو هغه د خوب په شکل کې بیا سبا ته موږ ته هغه انتقالېږي، چې هغه ضمیر ناخودآګاه کې وي او هغه روح کې وي. نو سبا چې کله دا روح موږ ته راځي، چې کله خوب نه جګېږو سهار وخت وي، نو هغه شی بیا زموږ په یاد پاتې کېږي چې دغه شی ما لیدلی ده. نو هماغه کې لږ همکاري کوي موږ سره، یو خوشحاله کېږو، یو مشکلاتو کې، یو غمونو کې، تشویشونو کې، سوچونو کې. نو دا خوب که تعبیر هم نشي موږ ته دې فایده رسي، او که تعبیر شي نو بیا فایده یې زیاتېږي. نو دا 5 خوبونه چې ما سره دي دا ټول د ژوند مسایلو سره ربط لري. د واده مسایل پکې دي، د مجردي مسایل پکې دي، د فرصتونه پکې بیان شوي دي، سختیانې پکې ختمېدل، او مالی مسایلو کې څه مشکلات وي، او کورنۍ مسایلو کې. دغه باره کې دا 5 خوبونه دي په دې ویډیو کې تاسو تعبیروم، او په دې کې په آخره کې انشاءالله زه تاسو ته هغه وجه هم بیانوم چې دا 2 هفتې زه ولې نه وم او ویډیوګانې ما نه دي کړي، او تاسو خوبونه اکثر ما په واتساپ باندې تعبیر کړي دي. نو راځو اول خوب ته. یو ورور خپل خوب لیکلی ده، وایي زه ولاړ یم، چپ لاس کې مې جګ غر او تکې سپینې اوبه رابهیږي، شاته مې ویلو سمندر وي، تکې شنې اوبه وي، پکې کشتۍ روانه وي، راورسېږي دا کشتۍ، وایي څه نږدې شي څوک ورته غږ وکړي چې بیرته تاو شه دا کشتۍ ته، وایي خوست ته لاړ شه او بیرته بیا راشه. ما ویل دا غږ چا وکړ؟ ما ته دا تعجب معلوم شو. ومې ویل څه غږ چا وکړ؟ چا راته وویل دا د خدای پاک غږ و. ما شاته ښې طرف ته څه وکتل، لاره وه په جګه او تکه توره کوټه وه. دلته زه وایم دا غږ د همدې ځای نه وشو. د اولې ورځې میاشت مې ولیده. بیا په همدې حالت کې اسمان ته مې وکتل او کېناستم چې دعا وکړم. ملګري مې په روانه دعا وکړه او ما هم دعا وکړ. ملګري مې راته ویل چې نور روژې دې نه کېږي. میاشت وختله، دا نو د شوال میاشت یادوي، هغه 6 روژې. دا خوب ما هماغه وخت کې ولیده. بیا زه ورته وایم چې په دې خوب کې ورته وایم چې ما روژې پرون پوره کړي دي، 6 روژې هغه د شوال. نو دا ډېر ښه خوب ده، الله تعالی یې درته ښه کړي. په دې خوب کې رمزونه دي. تا غر کتلی ده، لوی سمندر دی کتلی، مستطق دا په دې باندې تعبیر کېږي، توره کوټه او نوې فرصتونه. دا میاشت څه ده، دا په میاشت کې کتلی ده، او دا روژې ختمېدل دي په خوب کې کتلي دي. دا ټول تا ته پیامونه لري او دا ټول تا ته رهنمایي لري. او زه انشاءالله کوشش کوم چې دا یو دانه تا ته وضاحت وکړم. د غر په باره کې ویډیو شته، غر په خوب کې کتل دا ډېر ښه تعبیر لري. غر څه ده؟ دا زموږ ارزوګانو، زموږ ارمانونه او زموږ اهداف، لوړ اهداف، اوچت اهداف، دا په دې باندې تعبیر کېږي. او غر ته ختل بیا بیخي ښه تعبیر لري. چې کله ته غر ته وختلي او څه غر دې ولیده، نو دا کله کله په دې باندې هم تعبیر کېږي چې یو مشکل ده، هغه مشکل ستا په مخ کې ده، هغه تا ته غټ سوی ده، خو که ته حرکت وکړې، شروع وکړې، نو هغه د حل کېدو ده، حل کېږي. او لوی سمندر څه ده؟ دا په دې ژوند باندې تعبیر کېږي چې ستا مخې ته ډېر اوږد عمر او یو کورنۍ ژوند او شریک ژوند، کورنۍ ژوند او ښه فرصتونه ستا په مخ کې دي. او خوست ته تګ څه وایي چې بیا کشتۍ ده، کشتۍ په سفر باندې تعبیر کېږي. دا کشتۍ هم یو رمز ده، په سفر باندې تعبیر کېږي. څه سفر دې په نصیب شوی ده، یا په سفر کې یې، یا سفر کوې، یا په قسمت کې د سفر ده. نو دا په خوست ته تګ یو غږ کېږي. دا په د مقدرات الهي په دې ژوند باندې تعبیر کېږي. کله کله موږ یو شی مخکې راځي، یو کار چې هغه موږ ته بیخي لکه دغه غوندې ښکاري، سرګرداني غوندې ښکاري، خو هغه مقدرات یو سرګرداني وي، یو مرحله تېرېدل وي. توره کوټه څه ده؟ دا په ګمان باندې تعبیر کېږي. بدګماني په ګمانونو باندې تعبیر کېږي.
او میاشت لیدل نوې میاشت لیدل دا په فرصتونو باندې تعبیر کیږي ستا په مخ کې ډېر زیات فرصتونه دي او د روژې ختمېدل څه ته په خوب کې وایي چې زما روژې ختمې کړي دي دا هغه ستا صبر او ستا حوصله او ستا زحمت او کار باندې تعبیر کیږي چې تا تکلیفونه تیر کړي دي اوس د نتیجې اخیستلو وخت ده تقریبا شپږ رمزونه شو ستا په خوب کې چې هر یو تا ته دا تعبیر لري نو که ستا سره کوم مشکل وي غټ مشکل وي لکه غر ته په خوب کتلی ده نو هغه د حل کېدو ده انشاءالله لوی هدف دې وي هغه ته رسیږي کوشش وکړي لوی سمندر ستا په مخ کې لوی ژوند ده مایوسه کېږم او د خوست تک دا کله کله په ژوند کې یو خبره راځي یو شی شاته کېږي یو سرګرداني پیدا کېږي نو په دې باندې ډېر سوچ مه کوه دا ولې دا کار وشو دا مقدرات الهي دي او کشتۍ د کتلی ده په سفر باندې تعبیر کېږي یو توره کوټه ستا ګمانونو باندې تعبیر کېږي چې ته ګمانونه کوې او کوشش وکړه چې ګمانونو کې ځان بند پاتې نه کړي خپل خبره لکه یقیني کړي چې هره خبره وي او په د الله تعالی په مقدراتو باندې ایمان ولري او دا نوې میاشت فرصتونه ستا په مخ کې ښه فرصتونه دي نو کوشش وکړه ډېر فرصتونو ته استفاده وکړي او دا روژې ختمېدل نو دا هم په دې باندې تعبیر کېږي چې ستا هغه د ثمرې اخیستلو وخت نږدې شوی ده تکلیفونو وخت انشاءالله تېر شوی ده نو دا خوب تا کتلی ده او په افغانستان کې نمبر واتساپ د افغانستان ده او که په سفر کې نو په دواړو صورتونو کې په دې باندې تعبیر کېږي چې ستا که څه مشکلات وي که په سفر یې نو سفر د انشاءالله اسانه کېږي خپل هدف ته رسېږي او که په دل افغانستان کې نو مشکلات انشاءالله ختمیږي حالات ورځ په ورځ ښه کېږي مایوسه کېږم او خپل کوشش جاری ساته والله تعالی اعلم دویم خوب ده وای پلار او ورونه مې راسره وي ما اودس کوله استنجا په وخت کې وای پیشو تور رنګ کې زما وای فرج ته یعنی زما د عورت ته وای پنجې راواچولې پنجې راچي او بیا به وای زه جګېدمه زه دې نه ځان وساتم و څومره مې زه کوشش وکړه سره ځانه مې شرله خو نه بتله بیا زما د ښي لاس ورغوي کې وای خوله ولګوله دا پیشو او ما لاس جګ کړ وایم داسې ځوړندو زما په لاس دا پیشو زما په لاس باندې زړېدله لاس مې ویوسندل بیا دا پیشو وغورځېدله نو ته که مجرد دا خوب دې کتلی ده دا په دې باندې تعبیر کېږي چې یو څوک ده چې هغه کوشش کوي چې تاسو سره خیشي وکړي یعنې ته هغوی سره خیشي وکړي او هغوی په مکر کې ښه نیت باندې دا کار هغوی نه کوي او تا باندې بد لګېږي ته نه غواړې دا کار داسې ته ګورې چې ځې اودس کوې د اودس اراده لري او استنجا وهلو ته کښېنې او په دې وخت کې هغه ستا مزاحمت کوي او تا ته تکلیف رسوي دا په همدې استنجا څه ده فرج وینځل استنجا دا په همدې ژوند په هغه واده کول او دا داسې یو ځای کې چې هغه مناسب وي چې دا د انسان د ځواني یا د انسان د خواهش څه ده دا پوره شي او هم د انسان ژوند ورسره جوړ شي نو په دغه مسایلو کې ته فکر کوې نو په دې کې تا ته دغسې یو مشکل پیدا کېږي که څوک داسې اراده لري او هغه غواړي چې دا کار وشي او تاسو ورسره خیشي وکړئ نو لږ احتیاط وکړه مکر او خیانت اراده یې او خلک ستاسو سیال وي او تاسو اعتماد وي او دا کار ته د خپل مور پلار په مشوره کوئ او د مشرانو په خوښه کوئ او په خپل خوښه نه خپله یو تصمیم ونیسئ او که متأهلې یعنې واده شوی او دا خوب دې کتلی ده نو دا په دې باندې تعبیر کېږي څه اثر په تا باندې ده څه اثر په تا باندې ده ځکه دا تشناب و استنجا دا مسایل چې دي دا په هغه مسایلو باندې تعبیر کېږي چې انسان باندې څه اثر وي حسد وي یا نظر شوی انسان او یا سحر وي نو سحر امکان ډېر کم ده ځکه اکثر وخت سحر نه او اسان هم ده د سحر کول هر چاته اسان هم نه ده نو حسد او نظر کې دي شوي چې یا نظر شوی یا د حسد ده او یا د شپې ته ګرځېدلی به احتیاطي سره او د شپې ډېر کېناستلی او مونځ اودس کې سستې یا دعاګانو کې سستې نو په دغه وجه باندې څه اثرات په تا باندې پرېوتي دي دا ورغوي کې څه دا پیشو خوله لګولی نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې تا ته څه اثرات در رسېدلي دي څه اثرات درته رسېدلي دي څه اثر در باندې ده د هغه اثراتو ختمولو لپاره نو ته کوشش وکړه څه صدقه ورکړې یو څه د دې لپاره چې تا باندې الله تعالی رحم وکړي مشکلات د حل سي په چا باندې بدګماني مه کوه او کوشش وکړه چې کوم دعاګانې دي د نظر او د حسد هغه همیشه ووایي لکه سهار مونځ نه پس 3 ځلې قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس د دې ترجمه باندې ورځان پوه کړه نو بیا پوهېږي چې دا څومره د دې ویل مهم ده د یو انسان لپاره د یو مسلمان لپاره او داسې یو چا لپاره چې ستا ژوند لږ نورو نه ښه وي نو حتما تا سره حسد کېږي او خلکو باندې ښه نه لګېږي
نو د دې مشکلاتو د رفع کېدلو لپاره او د دې څه کم د خوب نه تا سره ډار پیدا سوی ده او د خوب تا کتلی ده او کیدای شي اثرات یې وي، نو همدغه صدقه او دعاګانې ویل او دا صدقه هم څه ورکوي دا به هر چاته نه ورکوي. خپل قوم کې څه کم غریب وي، یتیم وي، خپلوان دي وي، څه تا هره ورځ کور ته یو شی راوړی او هغه تا ګوري، دغسې خلکو ته به ورکوي. همدې د خلکو د وجې نه انسان حسد کې د دوی لخوا کېږي، نظر هم د دوی لخوا کېږي او که څه مشکل هم انسان ته جوړي همدغه خلک یې جوړوي. نو د دې لپاره چې د دوی د شر نه بچ سي، د دوی سره وخت ناوخت همکاري کوه او سره مرسته کوه چې د دوی هغه د شر نه الله تعالی ته وساتي. نو دا اوس ستا د خوب تعبیر الله تعالی دې وکړي چې ته د خپل خوب د تعبیر څخه مطمئن شوی یې. نو بیا که څه سوال دی و یا د خوب وضاحت تا ته صحیح ونه شو او تا فکر کوه چې دا دواړه تعبیرونه ستا په حق کې صحیح نه دي، بیا ما ته ووایه، یا ما ته همدې کمنټ لاندې که د همدې ویډیو لاندې کمنټ وکړئ، نو انشاءالله همدلته زر جواب در کوم. څوک نه پوهېږي ستا کوم خوب ده او که واتساپ کې راته مسیج کوې نو انشاءالله بیا زه درته وضاحت کوم. والله تعالی اعلم. دریم خوب ده، وایي خوب کې خور او ورور مې تږی وي، وایي ډېر زیات، دواړو ته وایي یخې اوبه ورکړم، میداني غوندې ځای وي، وایي سپین اسان وي، څوک پرې کښېني، زه هم پر اس ناسته یم، واضح نه وي، یو ورځان وګورم زه هم پر اس ناسته یم، وایي سارا غوندې ځای شي، بیا وایي هلته ولاړ شو، هلته 15 دانې ښایسته نجونې وي باغچه کې لکه چې موږ د دوی میلمانه یو. نو دا خوب کې ستا هغه د کور کې مسؤلیت ښیي چې ستا ورونه او ستا کورنۍ چې دغه تا ته ښه تمه لري چې ته باید د هغوی په تربیه کې هغوی په باندې توجه کول، په دې کې ته کمای ونه کړې او خپل هغه څه کم مسؤلیتونه دي په کور هغه ادا کړي، د خپل خور او ورورو کشرانو باندې څوک وي هغو باندې ښه د لطف او د مهربانۍ لاس کش کړي او د هغوی په تربیه کې ته کوشش وکړې چې دې کې انشاءالله تا ته خیر ده. او بیا چې ته میداني غوندې ځای او هلته ستا سوچونه دي، بیا میداني غوندې ځای، دشت او میدان اوار ځای، په دې کې ګرځېدل یا په دې کې ځان یوازې لیدل په خوب کې دا په حیرانتیا باندې تعبیر کېږي چې انسان په یو کار کې حیران وي، سوچونه وي. او اس څه ده، دا د انسان په هغه خیر باندې تعبیر کېږي، سپین اس انسان ارزوګانې هغه خیر ارادې یا په واده باندې هم تعبیرېدلی شي، څوک چې د انسان په نصیب وي. نو ته چې بیا ګورې ځان چې په اس ناست او بیا داسې پوره ځان ونه ګورې ولږه کوي، دغه ستا ارادې دي، هغه ستا کله کله اکثر وخت مایوسه یې چې کیدای شي ستا واده ونه شي یا ډېر وخت پرې تېر شي، خو کله کله بیا ته ښه یقیني کېږې چې انشاءالله نږدې ده. نو کوشش وکړه چې په همدې حالت کې ته ځان وساتې چې الله تعالی نه همیشه ښه امید ولرې، ښه ګمان ولرې په الله تعالی باندې، هماغسې انشاءالله الله تعالی تا سره ښه کوي او ښه ارادې ستا په حصه کې کوي. او بیا څه ته باید بیا سارا غوندې ځای ته ولاړ شو، هلته بیا 15 دانې ښایسته نجونې وي باغچه کې لکه چې موږ د دوی میلمانه یو. نو دا بیا هغه ملایکو باندې تعبیر کېږي، ځکه دا باغ ده، باغچه ده، باغچه چې ده دا د جنت نوم دی، جنت هم باغ وایي، جنت باغ ته وایي او باغچه یعنې د جنت هغه صفتونه، د جنت عملونه او د ملایکو سره ناسته چې کله کله ته بیا د دعا او عبادت او تضرع مونځو یا استغفار یا درود شریف وایې، نو په دې صورت کې تا ته بیا هغه ښه فکر پیدا کېږي او د ملایکو نږدېوالی تا سره ملایکې راځي، د هغو په سبب باندې بیا تا ته لږ اطمینان پیدا کېږي. نو دا ستا سوچونه ښیي، ستا فکرونه ښیي په دې خوب کې او ستا مسؤلیتونه هم ښیي چې د کورنۍ په حصه کې ته لرې. نو که په دغه فکرونو کې ته همیشه ځان مصروف وساتې نو ستا کورنۍ هغه مسؤلیتونه دي چې په هغه کې سستي راځي، نو کوشش وکړه چې هغه کې سستي رانهولې. والله تعالی اعلم. څلورم خوب ده، وایي خوب کې ماران راځي او زه وایي کټ کوم یعنې پرې کوم په چاړه باندې او جوړه جوړه وایي راځي، ډېر زیات راځي، کله یو راځي او کله ډېر راځي، یو بل پسې راځي. نو دا مشکلاتو باندې تعبیر کېږي. د مارانو په حصه کې زما تعبیر شته، ویډیو شته په دې باره کې، چینل کې 2-3 زیات ویډیوګانې دي، نو کوشش وکړه چې هغه ویډیوګانې وګوري. نو مار په خوب کې کتل د دې رنګ هم مهم وي، تا رنګ نه ده ویلی. زیړ رنګ مار څه ده، هغه په مرض باندې تعبیر کېږي. تور رنګ مار دا په دشمن باندې تعبیر کېږي. او سپین رنګ مار څه ده، دا په ښکاره دشمنیانې او په حسد او په کینه او په ښکاره مشکلاتو باندې تعبیر کېږي. او دا څه ته پرې کوې او دا په چاړه باندې او ختموې، نو دا ښه تعبیر لري. مار مړ کول په خوب کې یو خیانت نه بچ کېدل، یو خطر نه بچ کېدل، یو مشکل نه بچ کېدل او الله تعالی انسان ته نجات ورکول په دې باندې تعبیر کېږي. او مشکلاتو او د ژوند خطرونه څه کوم مخته راځي د انسان، په دې
په حوصله باندې تیرول ځکه ته هر یو مار چې راځي ډېر هم راځي خو ته په ډېر حوصله باندې یو راخلې او قطع کوې پرې کوې نو معنا داسې ته د ژوند مشکلات څومره ستا په مخ کې مشکلات دي نو ته مطمئن اوسېږه دا مشکلات د ژوند دا ټول تیریږي ختمیږي او ښه ورځې په راتلو دي نو امید ولره او همدغسې حوصله لرې او همدغسې خپل ژوند ته متوجه خطرونه دفع کوي همیشه همدغسې اوسېږه نو انشاءالله څه مشکلات په حل کېدو دي والله تعالی اعلم. پنځم خوب ده او په خوب کې دویمه واده مې کړې وي داسې کورنۍ کې چې هغه کورنۍ عیاشه ده او غریب هم ده خو عیاشه هم ده او هغه جینۍ اوس ورکړې هم ده خو ما په خوب کې کتلي دي چې هغه زما د واده حالات وي په کور کې ښځې راټول وي سیل وي او زه وایي کوټې ته ننوځم همدغه نجلۍ زما ته واده شوي او زما په کوټه کې ناسته وي نو دا واده کول په خوب کې څه ده دا په نوې مرحله د ژوند باندې تعبیر کیږي چې ستا په ژوند کې یو نوې مرحله په راتلو ده ځکه واده سره یو نوې مرحله د ژوند شروع کیږي د انسان د مسؤلیتونو مرحله او د شریک ژوند مرحله اجتماعي ژوند مرحله نو ستا په ژوند کې یو تغییر راځي داسې تغییر راځي چې په دې کې کیدای شي د پیسو او مال ډېرېدل وي او تا ته په مالي مسایلو کې څه مشکلات مخکې کېدل څه تا ته احتیاط پکار وي څه ته احتیاط وکړې یعنی دا ستا په وسه کې نه ده که ته ډېر کوشش وکړې څه د داسې مالي مسایلو مشکلاتو نه ځان وساتې یا دا نوی ژوند کې څه ته داخلېږي کوشش وکړې چې په داسې طریقه داخل شي چې هغه تا ته مشکل پیدا نه کړي خو کیدای شي یو څه مشکلات وي او هغه تا ته مقدر وي نو ته کوشش وکړه چې احتیاط سره عمل وکړې او ته کوشش وکړه چې دغه مالي مسایل او دغه نوی ژوند کې د مال او پیسو دا په دې کې داخلېدل چې ته په دې مسایلو کې ته داخلېږي نو کوشش وکړه چې دې فتنې نه په خیر ووځي او احتیاط وکړه چې مشکل درته پیدا نه شي نو که ته وغواړې او نه غواړې دا مرحله راځي لکه یو چا سره سړی واده وشي که ته وغواړې او نه غواړې هغه ستا کور ته راځي نو راغلی ده نو ته مجبور یې چې هغه سره په طریقه رویه وکړي او ښه ژوند یې روان کړي او څه مشکل پیدا نه کړي او مشکل غټ نه کړي والله تعالی اعلم نو دا و د نن ورځې خوبونه که تاسو چینل کې نوي یاست نو چینل سبسکرایب کړئ او ملګرو سره هم شریک کړئ دا د زنګولې بټن یا د نوټیفیکیشن د آن کړئ دا کله خوب راځي تعبیر کیږي ویډیو نوی راځي ستاسو ته خبر درکړي په وخت تاسو ته ورسیږي په وخت خپل خوب تعبیر هم واورئ او زما دوه چینلونه دي یو د یوټیوب چینل دی او د واتساپ چینل دا دواړه کله تاسو ماته مسیج کوئ نو هلته اتومات مسیجونو کې تا ته لینکونه راځي تاسو ته نو هغه سبسکرایب کړئ هغه کې اشتراک وکړئ ځکه هغه کې د ستاسو د خوبونو خبر راځي چې دغه خوب تعبیر شوی ده بیګا دغه بجې یا سبا دغه بجې دا ویډیو نشریږي نو هغه کې دا خوبي ده چې ته بیا ورته ځان آماده کوې چې هماغه وخت ومعلومي او خپل خوب تعبیر واوري ځکه اکثر خلک خپل خوبونو ته ډېر تشویش وي نو اوس درته هغه وجه بیانومه دا څو ورځې دا 2 هفتې تقریبا زه نه وم ویډیو مې نه ده کړی خو کوشش مې کړی چې ستاسو واتساپ سوالونو ته او خوبونه مې په واتساپ کې لیکل هغه ته جواب ورکوم هغه کې مې کمی نه ده کړی انشاءالله هغه کې مې کوتاهي نه ده کړی نو وجه دا اوس مونږ خو همیشه ما تاسو ته ویلي دي چې مونږ مهاجر یو په پاکستان کې او پېښور کې اوسېدلو اوس الحمدلله خپل وطن ته راغلو او دلته خپل وطن کې خپل د ژوند هم شروع کړ پلار او ورونو سره یو ځای شو الحمدلله الله تعالی دې کوکې چې دا نوی ژوند او دا نوې مرحله د ژوند الله تعالی دې موږ باندې په اسانه کړي او په خوشحالي سره او دا زموږ په خیر وي د وطن په خیر وي نو د مشکلاتو په سبب باندې او هلته پاکستان کې د څه تکلیف او مشکلاتو په وجه باندې ما دا تصمیم ونیوه دلته هم حالات صحیح نه دي اوزګارتیا ده او مشکلات دي تکلیفونه دي نو په مشکلاتو په وجه باندې ما دا تصمیم ونیوه دلته راغلم الحمدلله الله تعالی دې موږ ټولو ته ښه کړي مشکلات شته الله تعالی به دا ټول مشکلات حل کړي او زموږ به وطن جوړ سي امید لرو الله ته او ښه ګمان لرو په الله چې دې نه وروسته انشاءالله الله تعالی زموږ په حصه کې ښه اراده کړې ده او د خیر ارادې دي نو په همدې وجه باندې دا 2 هفتې تقریبا 2 هفتو نه زیاتر زه مصروف ما د دې کور په انتقال ځکه مکمل کور ما انتقال کړ مکمل ژوند او هر څه راغلو خپل وطن ته راغلو د هجرت سلسله هغه ختمه کړه نو په دغه وجه باندې دا ویډیوګانې ما نه پاتې اوس دې نه وروسته انشاءالله زه کوشش کوم چې ویډیوګانې روزانه وشي او په خپل وخت وشي او تاسو هم خوبونه چې لیږئ نو کوشش وکړئ چې د شپې هم خوب وریده نو هماغه سهار وختي کې چې لمونځ ته جګېږي هماغه وخت کې ما ته ولېږئ ځکه زه سهار لمونځ نه پس زه واتساپ ګورم او خوبونه ټول هماغه وخت اورم هماغه وخت زه ځان سره تصمیم نیسم چې نن به ویډیو جوړیږي او که نه جوړیږي نو خوبونه راټولوم
نو ما هغه وخت که وختي وشي نو په دې هم ښه ده که زه سوال کوم تاسو نه همدا اوس درې څلور خوبونه پاتې شو مانه ځکه هغوی زما سوالونه ته جواب نه ورکړی خوبونه یو دوه کسانو چې هغوی د نورو خوبونه ویلي وو ماته نو ما هغو نه وغوښته چې دا خپل کس ته وایي خپل خوب ووایي او دوه درې کسانو نه ما پوښتنې کړي دي نو بیا په دې کې څو کسانو جواب راکړه بیرته کم سوال و دوی په خوب کې څه کې نو هغه خوبونه مې راواخیسته دا نور که پاتې وي نو انشاءالله دا په آینده ویډیو کې تاسو سره شریکوم بیا نو الله دې وکړي چې تاسو د خپل خوب تعبیر هم اورېدلی وي او مطمئن شوي یاست او که په خوب لیده نو همدغه واتساپ نمبر د فی الحال لپاره همدغه د پاکستان څخه کوم نمبر و په همدې واتساپ څخه تاسو همیشه ما سره رابطه کوئ په همدې کې خپل خوب لیږلی شئ نو زه انشاءالله بیا دا تبدیلومه د افغانستان نمبر دې په ځای چینج کوم تبدیلومه چې هغه تاسو ته بیا خبر درکوي واتساپ خپله نوټیفیکیشن په ذریعه باندې چې هغه انشاءالله بیا په مغه نمبر باندې نور رابطې ساتو نو په آخره کې تاسو په الله سپاره مرچ ته یاست دا د اوړي ګرمې ورځې الله تعالی تاسو باندې یخ کړي او الله تعالی تاسو ټولو ته ښه ژوند آرامه ژوند او ښه صحت نصیب کړي والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته